میں بیسیکلی آپ کو جہاں پر یہ بتانے آیا ہوں کہ جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ چیز حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہمارا اس میں ذاتی فائدہ نہیں ہے کہ ایک پولیس والا ادھر ٹارگیٹ کلنگ ہو گیا، ایک ادھر آئی ڈی لگ گئی، ادھر کوئی، تو یہ کیونکہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے تو اس میں جرگے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں قوم کی متحد ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑے عرصہ اس کو اسی طرح چلنے دیں، یہ قوم کا مسئلہ بن جائے گا اور پھر جب بن جائے گا تو پھر آپ کی مدد کے لیے پھر کوئی بھی نہیں آئے گا. پھر آپ لوگ یہ پھرتے رہیں گے کہ سر ابھی ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. تو میں آپ کو بیسیکلی یہ بتانے آیا ہوں جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پولیس کا کام ہے اور ایف سی کا کام ہے اور ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام صرف ٹیوب ویل لینا ہے اور گرگرے لینا ہے. یہ تھوڑے اس کو اور اس طرح کے 2-3 واقعات آپ ہونے دیں ادھر تو یہ پھر قوم کا مسئلہ بن جائے گا. پھر آپ کہیں گے کہ جی ہمارے سیب کے باغ آپ نے کاٹ دیا، ہماری عورت کا پردہ خراب ہوا، تو پھر وہ آپ کا ذاتی مسئلہ بن جائے گا. چې پولیس وشته شي، اف سی وشته شي، د ماګه شي، دا څه چې دا د اف سی د پولیس خپل کور دی. خو دا هم د تو جرګت شی نه غواړي چې کله ټوپیل وي بل شی وي بیا په هم د تو څه میستر پارېږي چې زه مالک یم، ما علاقې دي، ما اور سړی ما موته دا شی راز کا ټوپیل راز کا ټوپیل راز کا چې ګرګورې ولاشي بیا پاکې تو ته انسان یې چې زه مالک یې، زه په امتحان یم، مو دا خواشه د کومو کومو سره لښکر یې څه بیا یې دا کومه یې مو سراوي یتیلا ته پولیس ته اف سی لیا په آرمی لیا په نور خلق من د دماکې شي لیا ټارګېټ کېږي. تو چې دا د حکومت خپله ذمهواره دی، پولیس ذمهواره دا خو تو څه ذمهواره جوړېږي په علاقه کې امن ګوښه خو د حکومت د پولیس ذمهواره نه ده. خو ښه پته درته لګي چې په علاقه کې دا څوک و څوک یې کې مرغلي دي، بل ځای نه خو نه درغلي، خو دولت څوک وي او په چې تو دا اقدام نه وخلی بیا تو خپل خپل کټکاوی ول غواړي بیا داس شي چې مثال میش کله داس وخت وروشي چې تو خو یې چې د امن دی دا دغه کې څنګه خاروب دی بیا اخر ته دره خروتیږي چې تو خپل دره مجبور کېږي چې تو سیره وایي چې کېږي او چې امن خاروب شه ار ساړي ځون ته خطراوي نه پوسه کېږي یو بل ورته د تو ونه کاټ کېږي د تو کوروډانګي چې بل شوډانګي چې په دې کې تاسو کې ایک پولیس والا شہید ہوتا ہے، ایک آئی ڈی لگتی ہے، تو اس کو بھی آپ لوگ اسی طریقے سے اس پہ سنجیدگی کا اظہار کریں ایز اے قوم جس طریقے سے آپ باقی مسئلوں میں کرتے ہیں. کیونکہ ادھر امن ہوگا تو آپ لوگ ادھر رہیں گے، آپ کے بچے پڑھ سکیں گے. کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے جب امن زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے اس طرح سے مثال آپ کو دی تھی کہ یہ جب ہونا شروع ہو جائے گا پھر حکومت کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر آپ لوگ فیصلہ نہیں کریں گے تو حکومت کر لے گی فیصلہ، اور جب حکومت فیصلہ کرے گی تو آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو میں بیسیکلی آپ کو یہ بتانے کی ساری بات آپ کو ساری کہانی اس طرح سے سنائی ہے کہ یہ اس امن کو بھی اگر ایک پولیس والا ہوتا ہے، کوئی امن خراب ہوتا ہے تو اس کو آپ لوگ اپنا مسئلہ سمجھیں، نہ کہ اس کو سمجھیں کہ یہ ایف سی اور پولیس کی ذمہ داری ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ تھوڑے عرصے بعد یہ پھر آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا اور پھر آپ کو بہت زیادہ مسئلہ ہوگا. یہاں پہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا. درته یایي کمانډنټ صاحب چې پولیس